بنیادي طور پر د انسان چې کوم نیډز دي هغه یو 15 لیوله لري. یعنی یو څو بیخي ضروري نیډز دي. نیډز مطلب ضرورتونه په دې دنیا کې، او یو څو بیخي زیات مطلب پر های لیول نیډز دي. د های لیول نیډز لپاره به اول انسان خپل چې کوم بیسیک نیډز دي هغه به پوره کوي. او بیسیک نیډز لکه څه رقم په پاکستان کې پارټي د ناره کوي چې روټي کپړه مکان، نو دا د انسان بیسیک نیډز دي. دې ته موږ فیزیولوژیکل نیډز وایي. فیزیولوژیکل د انسان بالکل بیسیک نیډز چې مطلب خوراک اصولو، چښاک اصولو، او څه ته وایي یو رقم شلټر اصولو، دا د کور مکان دا ګرده د انسان بیسیک نیډز دي. اول به انسان کوشش کوي چې دا نیډز پوره کړم، د هغه بعد بیا دی پر بل نیډ سکیورټي نیډ په نامه ورته ویل کېږي. سکیورټي نیډز پر هغه لیول راځي چې څه وایي سکیورټي نیډز ته راځي. مطلب اوس د انسان دا کوشش دی چې زه خپل ځان سکیور کړم، پر ما بل څوک حمله نه وکړي. دا د هر انسان در کوم فطرت دی. په دنیا کې که کوم کسان عربه کسان پراته دي، د هر انسان دا فطرت دی چې هغه د دا نیډز ګرده کوشش کوي چې فلفل یې کړي، خو سټپ بای سټپ. چې کوم سکیورټي نیډز دي هغه سکیورټي نیډز مطلب هغه باقي د دا کوشش چې زه بزنس جوړ کړم، یو خپل یو دوکان چې د هغه څه زما آمدن وي، او زما چې کوم دغه دی زما چې کوم فیزیولوژیکل نیډز دي هغه د دې بزنس نیډ له وجې پوره کېږي. مطلب دغه څه به انکم را روان وي، بیا به زما چې کوم بیسیک نیډز دي فیزیولوژیکل هغه به زه پوره کوم. دا دوم. دریم چې کوم نیډ دی هغه سوشل نیډ دی. یعنی چې څه وخت دوه نیډ د پوره سول، فیزیولوژیکل نیډ پوره سول او د چې کوم سکیورټي نیډز دی هغه پوره سول، دریم نیډ چې دی هغه د انسان هغه دغه نیډ دی سوشل نیډ دی. سوشل نیډ اوس انسان دا کوشش کوي چې یا د فیملی غواړي، مطلب یو چا سره بیلونګینګ وي، د چا سره ریلیشنشپ جوړ کړي، د چا سره مطلب واده وکړي، کور مطلب یو فیملی جوړه کړي. دا د انسان دریم نیډ دی. سوشل د چې کوم نیډ دی هغه پر دریم نمبر راځي. یقینا تاسو به اورېدلی چې انسان چې دی هغه یو سوشل انیمل دی. نو انسان د نور انسانانو بغیر نه اوسېدای شي، یوازې تنهایي چې هغه انسان مړه کوي. نو دا دریم نیډ چې دی هغه په سوشل نیډ کې راغلی. څلورم چې کوم نیډ دی هغه سلف اسټیم نیډ دی. سلف اسټیم چې څه و د درې نیډز پوره سو، و د ده کوشش چې زه دی څه واغوندم، دی پلانی شی پر سر کړم، یا پلاني ګاډۍ کې ولاړ سم، یا پلاني ګاډۍ په لاس کړم، یا پلاني بوټ په پښو کړم، نو به زما سټیټس های سي، زما چې کوم عزت دی. دوی غواړي انسان پر دا سټیج دی انسان دا غواړي چې یو انسان دته عزت ورکړي او دته د عزت په نکاح وګوري. اوس دوی غواړي چې مطلب څوک ماته عزت راکړي. دا د څلورم چې کوم لیول دی په هغه نیډ کې راځي. پنځم چې کوم نیډ دی، پنځم د ګورو های لیول اف نیډ دی، او دا هغه لیول دی چې د دنیا چې کوم کسان رسېدلي که په هغه په هر فیلډ کې ورسېږي هغه خامخا دا نیډ ته دا لیول ته رارسېږي. هغه کس بیا دا سوچ کوي. پنځم چې کوم نیډ دی هغه سلف ریلایزیشن دی، سلف اکچوالایزیشن دی. یعنی دته دا ځان ور معلوم سي چې زه دې دنیا له چیش لپاره راغلی یم، زما کوم کار دی او زه باید چې کوم کار وکړم. په دې نیډ په دې لیول کې د انسان سره دا سوالونه او دوی د دې سوالو د جوابو کوشش کوي. نو دغه پنځه لیول اف نیډ چې دي دا د هر انسان سره، لکه څرنګه چې ما د مخ خبره وکړه، دا د هر انسان سره که هغه تورې که سپینې که هر انسان د دنیا په هره کونه کې دا پنځه نیډ به انسان د خپل ځان دپاره خامخا پوره کوي.